أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو امید کمپیوټر اکیډمي. راځو موږ داسې ایم اس ورډ سٹارټ کوو. ایم اس ورډ سٹارټ الو ایم اس ورډ باندې موږ څه کولای شو، کوم کارونو لپاره موږ ایم اس ورډ یوز کولی شو. ایم اس ورډ د څه لپاره یوز کیدلی شي. راځو ایم اس ورډ چې کوم ما سره 2010 دی زه دا اوپن کوم. ایم اس ورډ دا موږ تاسو سره د ایم اس ورډ انټرفیس دی. ایم اس ورډ کې ایم اس ورډ موږ تاسو د څه لپاره یوز کولی شو. ایم اس ورډ ګورئ موږ تاسې په دې کې سی وي کریټ کولی شو. ایم اس ورډ کې موږ تاسو ډاکومنټ لیکلی شو. ایم اس ورډ کې موږ بوک کتاب چې کوم دی دا موږ پکې لیکلی شو. هغه موږ تاسو د ځان سره د یو هیستري یا دغه لپاره ځان سره سیو کولی شو او چاته سینډ کولی هم شو. هغې نه موږ تاسو پی ډي ایف ته یې کنورټ کولی شو. که دې چې کوم بوکس چې کوم فرنټ پیج دی هغه موږ تاسې په دې کې ډیزاین کولی شو. او پس موږ تاسو سره چې کومه ده فایل که مینیو ده، بیا هوم، انزرټ، پیج لیاوټ، ریفرنس، که میلینګ، که ریویو، ویو، دا چې کوم د موږ تاسو سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښیو. او راځو نن موږ تاسو چې کوم که فرسټ که لیکچر دی او موږ تاسې فایل ته راځو. په فایل کې چې موږ تاسو سره فایل کې څه دي فایل راځو فایل ته. نو فایل کې ګورئ موږ تاسو سره که وګورو موږ تاسو سره سیو دی سوري ما نه کلیک شو. خیر زه به یې فینش کړم. که سیو دی موږ تاسو سره سیو ایز دی، اوپن دی، کلوز دی، انفو، ریسنټ، که نیو، پرنټ، سیو اینډ سینډ، هیلپ، آپشن، ایگزیټ. موږ تاسو سره دا آپشن دي په فایل کې. فایل کې ګوره موږ تاسو سره بیا که په سیو باندې سیو موږ تاسو سره که سیو څه کار کړی شو. موږ تاسو دغه یو ډاکومنټ یا سی وي موږ تاسو سره چې څه هم دي دا پیج باندې موږ تاسو سره لیکل دي دا راځو موږ ځان سره سیو کوو. دلته به راشو سیو ایز به کوو. دا بیا شارټ کټ کې هم تاسو له ښیو. خیر اوس به فلحال دا به موږ تاسو سیو کوو. سیو دې ته به موږ تاسې یو نیم ورکو. ایم اس ورډ فرست لیکچر به ورکو. فرست لیکچر دا به راشو کوم ځای باندې به سیو کو. ډیسکټاپ صحیح دی مړه. ډیسکټاپ باندې به سیو کو. ډیسکټاپ باندې به سیو کو. وګورو چې موږ سره راغلی که نه. بلکل موږ تاسو سره راغلی دی. نو موږ تاسو سره کریټ شوی راغلی. راځو دلته دا خو موږ تاسو سره سیو شو. او په دې کې موږ تاسې نور زیاتی چینجز وکړو یا خو نور څه دغه پکې راوستو ایډز کړو پکې دې فنډز که سټایل څه مو چینج کړو دا چینج کړو. دا مو دې کې مو نور ډفرنټ دغه وکړو. دې سایز مو چینج کړو. دې فنډ چې کوم سټایل دی هغه مو ورله چینج کړو. او دا مونږ بیا وایو چې دا مونږ سره سیو شي. مونږ ډایرکټ دلته راځو څه کوو دلته ډایرکټ سیو کوو. سیو که مونږ تاسو سره هغه چې کوم دغه سیو که دلته مونږ تاسې پهله سیو ایز باندې چې کوم دغه کړی وو مونږ تاسو سره په دې کې دا سیو شو. او دې نه علاوه مونږ تاسو سره اوپن دی. په اوپن کې خو چې کوم ډاکومنټ تاسو سره په دغه کې دي لیپټاپ کې تاسو سره پی سي کې هغه بلکل اتوماتیکلي دې ځای نه اوپن کولی شي. او بل کلوز دی دا خو بلکل کلوز کېږي تاسو سره چې کوم دغه دی. او دلته به ته که نیو دغه راخلی په کنټرول این باندې تاسو که نیو که پیج اوپن کړئ. او راځو دلته په ریسنټ کې څه دي. ریسنټ کې که موږ تاسو چې کوم کار کړی دی او موږ تاسو سره که ډېر پیجز دي موږ تاسو سره ډېر ډاکومنټس دي په دې کې موږ تاسې که دوباره وایو چې یو بل داسې ډاکومنټ کولاګو چې پرون موږ کار پکې کړی هغه موږ کولاوو دې ځای نه موږ تاسې کولاولی شو. خو زه به راشم د نن چې کوم د ډاکومنټ یا کوم پیج ما یو څه مې لیکلي دي هغه به زه اوپن کړم. دا مې اوپن کړو. ښه دا خو موږ تاسو سره د ریسنټ دغه شو. او په نیو کې موږ تاسو سره څه دي دا خو موږ تاسو سره دغه دی. موږ تاسو کنټرول این باندې چې کوم که ما نیو پیج اوپن کو داسې دلته راتلی شو. په نیو باندې یو پیج موږ تاسې کولاولی شو. فلحال موږ تاسو په دې کې بیا نور که ډېر څه زده کوو خو فلحال زه بلینک ډاکومنټ باندې دغه وکړم. دلته ما سره به نیو پیج اوپن شي. او دلته نه چې زه راځم ټایم به الي
بیا به ډایرکټ شارټکټ کی ده کنټرول ان تاسو پریس کوئ دلته وایي تاسو سره نیو دغه پیج اوپن کیږي او پرینټ دا چې کوم دغه مونږ څه لیکلي دي دا چې مونږ پرینټ کوو پرینټر ته ورکوو پرینټ کولی شو دا خو سیو چې کوم دغه مونږ تاسې ډاکومنټس ځان سره سیو کوو سینډ کوو دا خو خیر دومره دغه نه دی بیا هم که تاسو یوز کولی شئ او هیلپ چې تاسو که مایکروسافټ نه څه هیلپ غواړئ یو څه مسټیک یا څه دغه وي دې ځای نه تاسو هیلپ دې نه تاسو غوښتلی شئ او آپشن کې ډېر څه دي دا به موږ تاسې سټیپ بای سټیپ یو بیا وایو او خاص کر کسټمایز ریبن چې کوم دی په دې کې موږ تاسې ډېر څه مخې ته وایو دا اگزیټ ته چې کله موږ تاسې د بالکل سم ولیکل یا هر څه مو سیو کړل بیا چې دې ځای نه اگزیټ کوو دا په ډېر میتډ باندې دغه کېږي دلته دې ځای نه هم اگزیټ کولی شو په کلوز باندې او که آلټ 4 باندې هم موږ تاسې کلوز کولی شو دا و نننی لیکچر چې فایل کوو نو سبا به راځو انشاءالله په هوم کې موږ تاسې یو څه هوم سټارټ الو په هوم کې به دا مکمل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایو موږ سره پاتې شئ او موږ چینل